د امریکا لخوا په چابهار بندر بندیز ولګول شو او له دې وروسته به افغانستان یو ځل بیا پاکستان ته مجبور واوسي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د غازې د واک اخیستلو ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د امریکا د خزانه وزارت له لوري پر ایران د بندیزونو لګولو په ډله کې پر چابهار بندر هم بندیز ولګول شو. امریکا د افغانستان جمهوریت دولت په وخت کې پر ایران د بندیزونو لګولو په ډله کې د دغه بندر له لارې د افغانستان، ایران او هند سوداګرۍ ته اجازه ورکړې وه او په دې برخه کې د افغانستان لپاره چابهار له بندیز څخه معافیت درلود. د راپورونو له مخې د امریکا د خزانه وزارت له لوري پر ایران تازه لګول شویو بندیزونو کې د چابهار بندر له لارې په سوداګرۍ بندیز هم شامل دی. چابهار بندر د درې اړخیزه ایران، هند، افغانستان سوداګرۍ لپاره مهم دی او تیر کال هند او ایران د دغه بندر د پراختیا لپاره 10 کلنه تړون هم لاسلیک کړ. د تازه بندیزونو پر اساس امریکا د چابهار بندر له لارې د افغانستان لپاره له دغه مرعات څخه هم پر شا شو او تر دې وروسته به د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان سوداګري له ګڼو خنډونو سره مخ وي او یو ځل بیا به افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته محتاج وي. وروستۍ خبره ده چې ټرمپ د غازې د واک د اخیستلو ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ټرمپ د غازې د واک د ترلاسه کولو ژمنه بیا تکرار کړې، په اسرائیل او حماس باندې په غزه کې د روان کمزوري اوربند د غځولو د غوښتنې فشارونه زیاته شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په تېره میاشت کې د اوربند د پیله راهیسې شاوخوا 12,600 په مرستو بار لرۍ غزې ته رسېدلې او د قحطۍ مخنیوی شوی دی، خو خبرداری ورکړی چې که د 6 اونیو اوربند ونه غځول شي فلسطینیان به بیا له لوږې سره مخامخ شي.